قدرمنو دوستانو سلامونه زه غوټۍ یم هر کله مو کوم چې د ډیجیټل چین پروګرام ګورئ. اقلیمي بدلون د طبیعت او بشر پرمختګ یوه لویه ننګونه بلل کیږي. د چین د دولت رئیس شي جین پینګ د اړوندو بحرانونو او ننګونو د حل لپاره وړاندیز کړی چې ځمکنۍ کره زموږ ګډ کلی دی. موږ باید د بشر د ګډ برخلیک ټولنې د مفکورې له مخې د اقلیم او چاپیریال د ننګونو د لرې کولو لپاره ګډې هڅې وکړو او د آبي رنګه ځمکنۍ کره خوندي وساتو. د چین د ځنګل کرلو ملي کمیټې دفتر د روان کال په مارچ کې د 2022 کال لپاره په چین کې د ځنګل کرلو اعلامیه خپاره کړې ده. نو زه به په ننني پروګرام کې د ګڼو شمیرو له مخې د چین د ځنګل کرلو په اړه معلومات در سره شریک کړم. دغه اعلامیه ښیي چې چین په 2022 کال کې د 3 میلیونه او 813 زره هکتارو په مساحت نوي ځنګلونه کرلي او د ځنګل کرلو عمومي مساحت یې له 7 میلیونو هکتارو څخه پراخ دی. چین په همدې کال کې د 1 میلیون او 840 زرو هکتارو په مساحت ځمکو کې د صحرایي کېدو د مخنیوي پروژې پیل کړي دي او د ګراس په تیر 2022 کال کې یې د نیالګیو کینولو او ځنګل کرلو په پار 262 آنلاین کمپاینونه او فعالیتونه ترسره کړي دي. اوس په چین کې د ځنګلونو عمومي مساحت کابو 211 میلیونه هکتاره دی او څه باندې 24 سلنه خاوره یې په ځنګلونو پوښل شوې ده او د څړځایونو مساحت یې بیا 215 میلیونو هکتارو ته رسیدلی دی. زرګون پرمختګ او هوا ته د ټیټ کاربن ایستنه نه یوازې د چین د آبادۍ لپاره بلکې د بشر ګډ زرغون خوب هم دی. چین به په مداومه توګه د ځنګلونو د مساحت او کیفیت د لوړتیا په ایکولوژیک سیستم کې د کاربن سینک د زیاتوالي او په ټولې نړۍ کې د ایکولوژیک امنیت د ساتلو لپاره خدمتونه وکړي. قدرمنو دوستانو د ډیجیټل چین نننی پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. ستاسو له پاملرنې څخه مننه کوم. خدای پامان.